نو ټول چارواکو په مجلس کې وویل وایي نن چې زموږ دا دنګې ماڼۍ ولاړې دي دا یې تاسې برکت دی، دا یې تاسې خلکو راجوړې کړي. نن چې په ګاونډي هېوادونو کې د زراعتو د صنعتو د مختلفو برخو کې ډېر کارونه شوي دي، په دې کې د افغانانو ډېر لوی رول دی. نو موږ د چا د اوږو بار نه یو الحمدلله. د دوی هم دا غوښتنه کړې ده چې باید د سیال په ډول راشه درشه سره ولرو او په دې برخه کې په ځینو میکانیزمونو باندې هم غور وشو، امید شته سهولتونه به راشي. د تجارت په برخه کې لکه مشرانو څه ورته اشاره وکړه چې موټران باید ونه درېږي، خصوصا لندې مېوې، تازه مېوه، سبزي، ځکه هغه د لمر طاقت نه لري، هغه زر خرابېږي. لارې باید هېڅ وخت بندې نه شي، تجارت باید له سیاست سره ونه تړل شي. په دې برخه کې هم وعدې وشوې، امید شته. تېر کال به هم د تاسې یادې ټول کال الحمدلله زموږ لارې له خپلو ټولو ګاونډیانو سره ولې بندې شوې وې. یو وار دوه وارې څلور پنځه ورځې د ځینو حادثو له وجې